بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 1 سورة احقاف. سورة اول با 15 نمبر پورې د مخیتونو کې الله تعالی د قران کریم اعجاز حقانیت او صدق تشریح او بیان کې چې د الله یقیني کتاب دی. کوم انسانان چې د بارے کې شک عقیده لري چې دا د الله کلامي او کبني الله چې ټول مخلوق لور کې چې دوه حروف معنا او کې حامیم هیڅوک نشي کولای. دویم نمبر 1 کې الله ترغیب ورکړي قران له تشویق او مینه دې طریقه باندې چې انسانانو د الله را لګري شوی کتاب دی او ډیر جامع دی د شي کتاب سره الله مینه پکار ده. مینه دا چې عمل وشي. دریم آیات کې الله عقلي دلیل ذکر کړي او مقصد د قران کریم تشریح کول. قران خو ډیر مضامین راوړي لیکن الله دې ټول کې لوی مضمون چې د بالحق د توحید مسله د الله دی والی مخلوق څنګه الله یوازې بندګي وکړي. د نور صلی الله علیه مشرکین باندې رد وکړي خاص کر رد شرف دعا چې تکلیف کې بل چا आवाज کوي. دې طریقه باندې چې انسانانو د مړو ژوندولو تاسو आवाज کوي چې فلان لور سیګ زماره مشکل حل کا اوخه مازه خلقو دوی شی پیدا کړی د زمګه کې هیڅ نه پیدا کړی. دویم دا الله تشریح کوي چې دوی اسمانونو د زمای کې برخه شته برخه ملوي نشته. دلیل نقلی الله راوړي خاص کر حدیث پیش کوي که تاسو رښتونی انسانانو نه عقلی دلیل ان شاء الله او نه نقلی دلیل شنو معلومه ده شو چې خالق هغه واز رب العالمین دی معبود بس هغه واز الله دی. پنځم نمبر ایت کې ویل چې دا کوم انسانان د الله نه سوا بل چا را مدد شوی دا خللو ډیرلي گمراهان دي. وجدا چې خو سره ستا خبر نشي منلی ني شوري دي غافل له سره دعا نه. دویم قیامت کې الله د اساس معبودان پتا سو باندې انکار وکي بالعکس بدر باندې ردوي چې زه ورکه زمون بندگی منه کړ نو د معبود څوک چې په دنیا کې ویل هغه بندگی کوي. نن ووم نمبر آیت کې الله تعالی د خلق له رټن ورکه په یو بل غلط صفت هغه د منه د قران او توحید الله یې سخت دشمنان دي. مشرک انسان کوشش کوي چې خلق قران نه واړي. د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث نه واړي کله د قران دروغجن کتاب دی کله وی د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث کې دروغ دی او کله وی د عالم دروغ وی. رښتیا څوک وی چې زه الله د خلق باندې رد کوي چې دا ظلم او د انصاف الله مکوي. رب تم د مخي سره دی الته ویلې چې د الله نه سوا بل چا مدد شوی دلته وسوي چې دا خو یو ګناه وکړ اوس بل ګناه الله واوري. واذا تطلع عليهم الله شکل تلاوت شری انسانانو باندې آیاتنا زموخارا اذا منکلا دلیل په دې باندې چې هر وخت الله د انسانان نه دعوت او کله کله ورته خبرو هغه په بدلې نو هر وخت خو به بالکل بد پیلې چې رب الکار نشه سیوار دعوت نه بل مثلا نشه سیوار درس او تدریس نه. تطلع عليهم الله شغول سرشي پر خلق باندې زمو آیتونه ښکارا. تطلع لفظ کې اشاره کړی دی چې د قران کریم تلاوت کول الله د ډېر بهترین عبادت دی. درس او تدریس بل چا تشریح کول. قران کې د نبی صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي یتلو علیهم نبی به خلق باندې الله ایتونه وایي کیسه عبادت تیرا سوره بینه کې الله را تشریح کړي. دیو جن حدیث کې مرادی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بهتر به هغه انساني چې قران زده کې او به بل تشریح بل وړاندې کې مجهول شي غي ویري الله چې ارسو کې ورته وایي کشری ک مشری او هغه عالم او قومي متکبرون کې الله د عادت دې سبيرت کی مړه دلوي څنګه ځکه دا خو زمانه کشر دی دا خو پویږي نه زه عالم مودومي انسان زه خبره لغه کې خودل پکار نه دي دا خبره چې کړه سړیو کې بازار سړی کې مرزي دی را ازله کې الله دې ورانه دی
به هر کله چې مستقل او خاصه عبادت د قران کریم تلاوت لري دي تلاوت د قران د پاره څه آداب مخکې بیان شي وو امام قرطبی لیکي لوی او خاصه آداب شیغه او داس کې نسل الحمدلله اوس ټول ملګری او داس کې نشي قران کریم کې رب العالمین فرمایي قران د نمس کوي مگر هغه انسانان چې هغه پاکي ظاهر او باطن دواړه پاک ظاهر پاک دا معنا او داس کول غسل کول باطن دا معنا د زړه د ګناہوں صفا کې شرک بده کې نه بدعت بده کې نه نور ګناه بنئ بکی به قرآن باندې پوه شي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او داس باندې حفاظت بنه کوي مگر مؤمن انسان هغه د داس ډیر اهتمام ساتي اصل هغه دا امام سرخسی عالم دی واغله چاته پوسمو کې چې د دومره اوچت عالم ته ولي د علم الله څنګه درکړي څه سبب هغه جواب وکي وجدار چې سپینا ورقه ما نه راخه شي مگر اې د پاره ما او داس کړی دی او داس کې دومره زور طاقت حدیث کې راځي امام بخاری معنا نقل کړی امام مشکات صاحب د مشکات معنا نقل کړی دی پروید د ابي مالک الاشعري باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او داس کول او به استعمالول شطر الایماندار ایمان نیمه سره نیمه ایمان دی دا التبه محدثین لګي دی راوی مبارکي سو کوئی دنم عبید یا عمر سو یا کعب ابن کعب بنابر هر تقدیر د نبی صلی الله علیه وسلم یو د صحابه دیناو باندې نورم یشوی حارث ابن حارث ابو مالک کعب ابن مالک عاصم اگر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شدا کم روایت صحیح مشکات نقل کړي شي دینه مراد کعب صاحب دی لیکن مبارک پوری مرعات کړي شدا خبر امام بخاری کمزوري اگر کو چت امام د خپل دین مراد عبید صاحب دی یہ دین مراد عمر دی یا کعب بن کعب دی هغه څه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او داس کول لا ګورنی مې ایمان دی نیمه څنګه نیمه ایمان دی دلیل بدیش نیمای ایمان زکه دی س اعمال د زړه سره تعلق لري او د ظاهري بدن سره ظاهري صفای په او د سره له بسور الله عز وجل صفا کا خپل د ایمان برابر کی یې د مبالغه د وجه نه ویلي ان د به حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم نورم ډیر الفاظ استعمال کړی دي یو په کې دا وشه او داس کول اغا نیمای ایمان یا د ایمان جز دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان منځ کې د الله رڼا پیدا کوي والصلاه نور سمانا محدثین لګي یو خدای معنی چې قبر کې د انسان کې خود لري چې الله بدل رڼا برابر کړي دویم میدان د حشر کې به تورتمي دي انسان له الله اسباب رڼا برابر کړي د منځ معلومات ورسره به کړي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سنت برابرۍ دریم باج محدثین وایي چې کوم سړی مونږ کې اگر کړه بدن نه تور دې مخ کې الله رونق او زیبې او قشنګ ورته کیږي او دام تجربه ده او کله چې انسان به مونږ نه کوي اگر کا څومره ډولې او څومره کې سید دې مخ کې پکواله وندي دا حقیقت تاسو کتلوږي مجوزار او هغه څوک چې مونږ قضا کوي یدا منه چې دې کې نبی صلی الله علیه وسلم تشبیه بیان کړل کې یوځي کې انسان سره رڼای دوست دشمن مار لړم ارس به پیژني کم انسان چې نماز پابندي باز ګنا نه وزن ساتي او هغه کار له وزن نږدې کوي چې باندې الله خوشالي ای باندې نبی صلی الله علیه وسلم خوشالي ځکه خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسلام ستنده عمر رضی الله عنه هغه انسان په خپل عہده باندې برقرار پر خودوش او برمانځي سم پابندو کله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وکړو په عمر ماشوم شو بس امر وکړه لسل عمر باندې شو وین نه کولونه به هوا اي نو رسبه بعض روایت کوي چې فقتل به هو شنه کله چې بالغ شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي معنا زندان کې واجو شیا مرشي یا توبه وباسي امام شافعی او مالک فرمایي د حد په جاری کې لګا څنګه زناکار باندې انسان حد جاری کوي امام اسحاق ابن راهوی امام بخاری استاد دی سعید ابن مصیبه امام احمد ابن حنبل او د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو اکثر مسلک دا و چې بس وجل به پکار دي وجل اسلامي خلافت او حکومت کوي
به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه چې دا برهان دی. څه مطلب؟ سړي سره مال کې ډیر اختیار شته دی، خپل مال دې کور کې لاس کې جیب کې وغیرہ هغه خرج کې دلیل بلی چې انسان صلی الله سره مینه ده، لکه برهان دا مال قیامت کې الله نبی وې دا برهاني دلیل. کله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قران سره پاره حجت دی یا پتا باندې حجت دی، کو دې منو بس سره پاره حجت او کو دې منو پتا باندې حجت. او به نبی صلی الله علیه وسلم نشه خبر وکړه وی ارسار جشینو داخله څوک د خپل ځان برباد کې او څوک ځان لګټ واړي. څه مطلب؟ دې سړي کا خپل ځان په هغه لار باندې استعمال کې چې الله او رسول خوښ غني به دې سړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان نه هلاکت نه بچ کی او که ځان په بل طرف باندې استعمال کې ګوره برباد. نو دلیل به دې تطلع علیهم اولنې لوی شک او ادب دار چې انسان ورته ودس کوي، جامع به صفائی قبله به طرف بکینی قبل طرف کې نو سمانعات بني، خپل نظر به قرآن کې بند ساتي، چار پاره به قطع کینا دیګو به ځای لیکل نه کوي. دې په تخته باندې به انسان کې ناړي، د عمل په نیت بکینی، د دعوت په نیت بکینی چې زده کوم او بل تشریح کوم. د دې د نظام کوشش وکړي چې کله مشکل راغی نو به صبر کوي. دې لویل شي تطلع علیهم الله دې انسانانو باندې آیاتنا زمون علیهم په دې باندې حجت دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اې چې کور وفات نشي مگر قرآن आवाज والله وردن نه کی کا تعمیر کا خیمه کا عام خټو پوری ډیر پاره چې قیامت کې الله وړاندې به پیش نه کې عذر شي الله مو خو پوی نو اصله اوس پوی دی. آیاتنا زمون الله وکړه آیات اضافت الله ځان له کې آیاتنا الله دا اوس ما آیاتونه دي ډېر عزت آیاتونه دي ځکه الله ډېر عزت مند دی، نبی ډېر عزت مند دی او جبرئیل ډېر عزت مند دی. بینات اخکارا د پاره توحید دلیل په دې معنی چې قران کریم د توحید موضوع ډیره کې ست تشریح کړی دا اول نه اخر پوری هیڅ پرې باندې نشي عذر پیش کولی چې رزور باندې پوی نه ناری نه زنانه عالم او امي داخله کې منی جواب قال الذين لا ويا خلق كفروا بما نذير الحق التوحيد والقران بارك لما جاءهم شكل دوی لراشي هذا شهر مبين دا قران دروغ ښکارا اسرت الذين كفروا الله کافر شو باندې خبر باندې کافر شو. آیات دلیل په دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت قران کریم سره به انسان ډېر احتیاط کوي، ډېر ادب کوي. اسنه چې د معمولی حرکتو کې الله دې ایمان اخلاص رکړي ختم بشي. حق ندی مقام کې مراد قران یا حق نه مراد توحید. امام راغب لیکي ودا سیر په معنا دا کیسه به دروغ سره راځي، دروغ خو دې لیکن ښکار دروغ دې به خبره وکي معنا دې ته نو بدای. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اللَّهُ شکل ولستل شي د انسانانو باندې ایتونه زمون ښکارا. قال الذين انوا يا خلق كفروا بما ندي حق لرا لما جاءهم شكل الله يدو لراغه هذا شهر مبين دا قران او دا دروغ دی او کار دروغ دی. خله غسل څوکم لري بهتروال لري کنه بالکل مسلمانانو شعار دی انسان مسلمان استعمالي درم مهرباني لمخې وختونه کې چیرته خلک منځنه ولاړی امام سي څوک تیریږي اصلي لپاره مسکون کو پر څوک. یو حدیث کې دا رسول الله فرمایي چې کله انسان په دې سزا باندې پوه شي چې مسکون کې مخه څومره ګناه ده ودا انسان به ودرېږي او تیر بني شاخوا. دې څه مطلب؟ ذکر د الله او د بنده په مابین کې خصوصي را شروع دی د صداقت کې سلويخ کاله سلويخ ورځي سلويخ میشت او د مسکون کې دا و چې ته منګه کمنه نشو به جنگ سره وکوي قتل کا څومره اندازه کې سړی تیری دی شي. یو قول علماء دا ذکر کړی چې په دې وړه د کټه کو د باندې بس انګریزي کې دی او انسان چې د شبات کې چې په کوم اندازه باندې پریوته دغه نه اخو به تیر شي. دویم قول علماء دا ذکر کړی چې درېګه شرعي دغه به اختلاف درشه د درېګه شرعي د قدمونو نه کړ زیاده سجدي نه او ظاهر د حدیث دا معلومیږي چې انسان منکوي شو معنا دا یو سب نه دغه به تیریږي نو کوي خاطر ان شاء الله سم منعت بني نو کوشش دا وکړي چې انسان ستري ودرېږي. ستره دا مخه یې استن ورکا
او کدي شنی به د شي کوچ کې ودرګه چې در انسانانو مرور وغیرہ نه دلته جمعه خالی وي سره ته سم منځ کې صدر ورکړي ځان نه ولاړ دلته دا مناسب عمل نه دی جمعه کونج ځان رسول پکار دی وې سوتري لا حتی در دې پورې سلف صالحین تمره اهتمام کو امام احمد ابن حنبل او دغه شانه مغنی صاحب د مغنی ابن قدامه په دا خبره نقل کړې ده چې انسان په دشت کې التمام ځان نشو درګدي که سوترنی به کرخه وباسي کرخه دې شي نیغه وباسا یې پلن وباسا یا د محراب په شکل باندې شي ګوله کته چې دا خو شی منه کول نه شي نو موږ د رسول الله امر دی بس موږ دې خو چون شراب کې مکوا چې دلته خو سړی راشي دا کرخه به څنګه منه کې څنګه منه کې منطقه کې خراب شي د الله نبی خبره کړې موږ د خپل عقل وړي کې عقل راول دغه مخه پیش کو ایسه ګډوډ شو چې ګډوډ شو هغه حدیث به ما ترامت چې نه کدا غونی شي خیر دی او کدا غونی شي سم سره ده نو صاحب سرویس کړه چې ودرېږي بر خپل ځای باندې دا به تعالی کې نشي صاحب به حرکت وږي نو یو سړی به توري مثال دا اپریشن کړي دیو نو حدیث کې خدا یعنی قران کریم او رسول الله حدیث حکم دا چې انسان په ولاړ منځو کې کبه دې طاقت نه به پناستو کی کبه یې طاقت نه به پملاسه کې به اشاره او کته په دې شو کیفیت باندې پوښتنه چې بالکل کېدل نشي مریض یې در باندې به وشره غي اپریشن یا د بل څه د وجه به خو ته معذوري کډیر منځره د قضا چو علماء دا خبره ذکر کړی چې دغه به قضیه سمره اشمال ته معلوم نه نو بس هغه بارکه الله نه بخنه غوړم دا اوس به شروع کا لیکن کبه شرط عذر تلري تیمم دوا چې تر د تشمیت او غیره نشي رواني ذکر ار منظر پر به رسول تیمم وي حدیث ابو داود کې دا راځي مستحضر زنانه روایت کې دا راځي د الله نبی د زنانه لوي اگر که سره د وینې لاندې پرې پوزکی باندې سچې کې تخپل منجاری ساته خو چې کله وخت تیر شنو بعد دغه بل منځ شروع کې به ورته او داس کوي تیمم وي به بل د پاره به تیمم په دې طریقې به کول پکار دي د اخرت چې اهل سنت والجماعت امامان دا ټول امامان زموږ شاسو د اهل سنت والجماعت امامان دي کاغه مسلک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی کاغه مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی کاغه مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی کاغه امام احمد ابن حنبل دی کاغه اسحاق ابن راهوی دی کاغه ابن حزم دی کاغه امام بخاری زمون په امت کې الحمدلله په لکون امامان دي کې اساس دا سلور امامان به ولید مر مشهور شو علماء دغه وجدا ذکر کړی چې د چا شاګردان په کوم وخت کې د حکومت ولا شوی د عیسی هغه به د خپل مذهب لري رشد او غیره دا ورکړ نور دا ټول یو بل احترام باید سړی وکړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بطور مثال او مسله رسیدلی ده هغه وجه زه په دې حدیث باندې عمل کوم او زه عمل کوم داسې د دې حدیث دوش بس د خپل مسله رسیدلی ده او دغه دماغ ور باندې خلاص شوی په دې دا رواني امام مالک سے فرمایي چې زور باندې عمل کوم د دې وجنه دا الله دماغ په هغه مسله باندې خلاص کړي هغه ور مبارک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بل خبره ذکر کړې ده چې دې وجنه کوم دا ټول زموږ شاوسو د دین مشران دي د ټول احترام وکړ چې کوم سړی به تور مثال امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په روان دي او دا د دلیل باندې قوي معلومه شواز په دغه مسله د عمل کې د جانب مقابل احترام اگر په خپل مسلک باندې عمل کې د دوی احترام د شنه چې اسلام مسلمانانو په خپل مابین کې الله د يهود نصارا پاتې شي دا یو لکافر او دا بل لکافر او دی وجنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د درې کسانو اکرام هغه رب العالمین اکرام دی یو پکې د قران ولا خو هغه قران ولا چې په ارچه مې د کفر فتوا نه لګي او هغه نه چې معلوم وخت د دې لپاره انتخاب کې چې دا روزه کې په قران سره تعلق نور ایسته وګرځاو کېدا نه دا ټول زموږ شاوسي دین مشران دي یو بل احترام کله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کوم مسلې او دغه اتباع پاغه طرف باندې رواني چې زموږ د مسلک فتوا دار مبارک شوافی او چې زموږ د سره ونه موږ ته در مبارکي مالکیان موږ د سره ونه موږ دار مبارک خو لیکن دا ټول ګور مسلمانان دي دا ټول اهل سنت والجماعت دي دا ټول په اهل سنت والجماعت کې ور داخلي دي یو بل احترام په یو بل باندې ضروري لازمي بلکې فرض دي مسله باندې کوم دماغ لا شو نور چې چاله په کوم مسله باندې دلیل معلوم شوی او په کوم طرف دماغ ورخلاصي بس هغه پیږي خپل مسله مخوړاندې روانه وره سپینزرو ګوتما څو منعت دي کې نشته اکم روي چې راغلي علماء په هغه باندې کلام کړي رسول الله ورځ رسول سره ګوتما ځل استعمال کړي و نو ملګری مې جوړې کړي داغه د تابعداري د وجنه ایسه به الله هغه رد کړ ځکه الله ورمانه کی دوی مراد کړی د الله نبی ورته دا ولې وته وګورځو لمنګما وې د سرو سره استعمال نه لپاره نشته مګر د سپینو سره وغیرہ د استعمال ولې شي پاره کې بدن لازم نشي چې څومره سپینه او څومره سپینه چې څومره اندازه ته کولې شي هغه څه به کوي شي زنانو د سرو سره استعمال پرې باندې جایز دي چې هغه زکات ورکړي خپل خاون له به کار کوي د سره او په نه د تبختر او فخر باندې استعمالي دا نور ان شاء الله به کې خبره به نه دا به څنګه چې په کومه کوته دا کچا کوته لږه بشه دا بل دا علماء دا خبره ذکر کړي چې دا کمی غمه هغه به د شت طرف اچول پکار دي په دې مسله باندې خو پوه شوي دا راټول په دې کیفیت بس حدیث کې دا راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې ودی کې اجازه کړه چې غلط لایات شو ما خصوصا مونږ وغیرہ غدر نه قضا شوی له معلومات هم دا اوس شو الله نبی اجازه ویل دا اجازه دا منه چې کړه تعالی یا چې بس هغه کول شي سومانات ان شاء الله به دې کې نه وکړي چې سره تو سورې چین جیب کې او بیت الخلا ته لاړ شي قران کریم شریع اذکار سورې چین وغیرہ
کله شو محفوظ دی چې هغه کې احتمال د غلا نه الته کېدا و الا کې احتمال د غلا چرته نه به تک دا دنه کې ان شاء الله سومانات کې نشته ځکه دا عذر دی پر مسله خو پوه شوي اول بار کېدا کته پوهیږي دلته زکیدم کې دې چې څوک زما غلا کې بل مسله بل به کته دا دنه سو ان شاء الله سومانات کې نشته ځکه دا عذر دی دا از دغه کې بارکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کوم حکم ذکر شوی چې دا مکروه دغه په دی وجه باندې ویل دا چې داخله کې چیرته اسونه حلال کې نو بیا به د جهاد اسباب کم شي په هغه وخت کې هغه دغه نظر ذکر کې نور په شمال کې غالبا داخله کې استعمالي د مانزه په سب کې ماشومان ودرولې کله چې مشران کسان نو بیا په کار ده چې د ورست شي ځکه د الله نبی فرمایي چې نجری مالاغه چې هغه عقل مند او په دین باندې ډیر کوی فلان او فلان به ورست به بل سب بل به ماشومانو لیکن که په اول سب کې چرته زیوی به ماشوم ځان سره ودرولې چې تقریبا په دې باره کې 12 احادیث نبی کریم علیه السلام دي انس ابن مالک دقشن یو بل یتیم د الله نبی ځان سره بالکل ودرولې و په مسله باندې کوم دماغ خلاص شو که چیرته مشران خلک نو بیا باید کش روست شي و الا که چیرته مشران خلک نه یو په مخ کې سب کې زیاشتا کچا دا کش ځان سره ودرو په دې کې سمانات نشه د نبی کریم علیه السلام په دې کې ډېر احادیث دي او صحابه د شکرونه کړی دي وکړه تاسو د سیرت درس په ورځ باندې په منبر باندې کې موږ ټول ملګرو له بکاره شیخ به صحیح شو ان شاء الله کې کوم دا خبره به دې کې نشته د موټر په شابه کلمه دا بعض خلک دي کلمه طیبه به تور مثال رسول کې لا اله الا الله یا څو بعض خلک لفظ لري کلی به غاڼه کې چولي یا بل مسله کومه تاسو د قران پر تنظیم باندې ملي کو عمل پینې کو ګور کار نه کیږي نو لہذا د دې شی نه اکرام پکار دی قدر پکار دی کلی کل به کوشه سومانات بني لیکلمو کا او د قشن عمل مربانه کوا کدا لفظ الله ته به غاړه کې واچو بالکل به تنظیم باندې مولي کې خوش عمل نه څه قران او سنت د دې دنیا راغلي صرف او صرف دینت باندې شمو تاسو باندې عمل وکړو نور چې جون څومره ساده ان شاء الله پاږي کې بخيري رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشرت نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بقال ان شاء الله شي جوړ رب العالمین در زړه پر ورشو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد